د نسائی حدیث دی، علماو ته بهتر معلومه ده. د فرعون لور وه. فرعون د خپلې لور لپاره یوه سینګار کوونکې نیولې وه چې د هغې ویښتان به یې ږمنځول، ښایسته جامې به یې وراغوستې، مخ و لاس به یې ورته په تیلو غوړول. خو همدغې سینګار کوونکې په پټه باندې په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی و. فرعون ته خبر نه و. د الله وحدانیت په زړه کې ځای نیولی و. د فرعون ظلم، جبر او د هغه تابوتیت به کله سر نه کړه. یوه ورځ د فرعون د لور ویښتان ږمنځول، ناڅاپه هغه ږمنځ د دې نه په ځمکه باندې پرېوت. او دا خو د مسلمان عادت دی، که څه ترې پرېوځي یا څه جګوي نو بسم الله به وایي که نه. نو هغې ښځې ویلې بسم الله. د فرعون لور ورته ویلې چې ته زما پلار یادوې؟ وایي نه، ستا پلار څوک دی؟ زه هغه الله یادوم چې هم زما الله دی، هم ستا الله دی، هم ستا د پلار الله دی. ستا پلار کله هم الله نشي کېدلی، کله هم خدای نشي کېدلی، اگر که هغه د خدایي دعوه کوي او دا وایي چې انا ربکم الاعلی. د فرعون لور ورته وایي که د خپل دا عقیده پرې نه دی، زه ځم د خپل پلار ته شکایت کوم او دا ورته وایم چې ستا خدایي نه مني، هغه بل خدای مني. وای کله یم نه منم. د فرعون لور لاړه فرعون ته شکایت وکړه. فرعون دا مسلمانه ښځه را وغوښتله. 4 بچیانې دي. په دې 4 کې یو ماشوم دی په غېږ کې دی چې هغه د مور شیدې خوري. د مظلومې او مسلمانې ښځې ته یې وویلې آیا ته غیر زمانه د بل الله په وجود باندې قائله یې؟ هغې ورته ویلې هو، زه د هغه الله په وجود باندې قائله یم چې ستا رب هم دی، زما هم دی او د ټولو کائناتو رب. فرعون د هغې یو زوی راغواړي، ورته وایي که ته زما خدایي ونه منې، ستا زوی به ستا تر مخه په دې کړایي کې وسېځم او ختم به یې کړم. هغه مسلمانه ورته وایي چې وسېځه. فرعون یو ماشوم را واخلي د 15-16 کلو، په کړایي کې وغورځوي، اډوکې او غوښې یې ورته اوبه کړي. څوک چې اولاد لري هغه ته دا زور معلوم دی، هر چا ته دا نه معلومیږي. همدغه فرعونیانو همدغه کارونه زموږ د غیرتي او مجاهد ولس باندې وکړي. اولادونه یې ورته تر مخه شهیدان کړه، میندې مو کونډې شوې، خویندې مو کونډې شوې، پلرونه میندې هم د خپل د بچیانو د راتګ انتظار باسي، اما خبر نه دي چې د دې فرعونیانو له لاسه د هغو غوښې څارویو وخوړل یا د خاورو لاندې پراتې. یو زوی ورته سوځي، وای غیر زمانه بل الله مني، وای نه کله یې نشم منلی. بل زوی ورته راولي، هغه هم همداسې سوځي. دریم زوی ورته راولي، هغه هم همداسې سوځي. په 4م وار هغه ماشوم ته رسیږي چې د مور په غېږ کې دی او د مور شیدې خوري. کله چې فرعونیان هغه ته لاس اچوي چې هغه په اور باندې وسېځي، هغه مور وروسته کېږي. زړه یې په هغو 3 مشرانو دومره درد نه دی کړی چې په ماشوم باندې ځورېږي. هغه ماشوم الله ګویا کوي، مور ته وایي مورجانې ته په حقه یې وروسته کېږمه. نو په هغو 4 ماشومانو یا په 3 ماشومانو کې په اختلاف د روایاتو سره چې خبرې کړي، یو ماشوم همدا دی. دا ماشوم هم سوځي، دا مور هم سوځي.
هغوی د الله د وحدانیت نه منکریږي چې د فرعون پاچایي او خدایي ومني. قصه دلته نه ختمیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د معراج په شپه جبرائیل امین سره زه په آسمانونو کې او جنتونو کې ګرځېدلم، د ټولو جنتونو فضا داسې خوشبویي نیولې وه چې داسې خوشبویي چېرته زما په ژوند کې زما مشام او پوزې ته نه وه رارسېدلې. د جبرائیل نه مې پوښتنه وکړه یا جبرائیل دا خوشبویي د څه ده؟ جبرائیل راته وویلې دا خوشبویي د هغې مور او د هغې د بچیا ده. هغه میندې چې نن بورې او کونډې ناستې دي، د دوی د زړونو ټوټې او جګرګوشې د ظالمانو د لاسه په وینو لړل شوي. صبر وکړئ میندو، صبر وکړئ پلرو. دا دنیا د غم ده، دا د درد ژوند دی، دا د مصیبت ژوند دی. د دې بدله به الله موږ ته په آخرت کې راکړي. 3-4 ورځې مخکې 2 حافظان زموږ په کلي کې دواړه چا شهیدان کړي. یو پکې زخمی و بیګا چې زه راتلم راته یې ټیلیفون وکړو هغه هم شهید شو. جرم یې څه شی دی چې قرآن یې په خپل سینه کې ځای کړی؟ جرم یې څه شی دی چې مسلمان دی؟ د جمعې په شپه زه د هغو کور ته ورغلم. دغه یو حافظ د قرآن مانه کشر دی، 4 بچیان و، 3 زمن و 1 لور وه. یو کلن 1.5 کلن ماشوم یې و چې نوی ګرځېده کوټې ته راننوت. هغه قاري صاحب ما سره په چیره کې ورته و، مخامخ یې رامنډې کړې، ما ته یې غېږ راکړه. دغه حافظ پلار ناست وایي شپه م جاړي نه غلی کېږي، د ورځې م جاړي نه غلی کېږي. او زما غېږې ته چې راغی د خپل پلار ګمان یې په ما باندې کړی. تر پایه پورې چې سات زه ناست وم زما سترګې هوش کې نه دي تللې. زه پوهېږم ډېرې کورنۍ ډېر پلرونه به دلته همداسې وي چې همداسې یتیمان به ورسره غاړوي، همداسې کونډې به دوی ته ورسره غاړوي. خو دا هر څه د اسلام لپاره دي، دا هر څه د قرآن لپاره دي. تاسو په دې باندې وویاړئ، تاسو په دې باندې افتخار وکړئ، د دې ټولو بدله به الله تاسو ته په آخرت کې او په جنت کې درکوي. خو کله به هم د دین کار د توحید نعره خاموشه نه پرېږدوي. اگر که د اسلام دښمنان او د دوی لاسپوڅي تل لپاره په دې هڅه کې دي چې د اسلام مضبوطې قلاګانې مدرسې ورانې شي، علما یا شهیدان شي یا بند ته وغورځېږي، نه، د هر شهید او د هر عالم وینې نه به په زرهاو علما او طالبان نه ورکوي.